د اوړي په موسم کې د هوا د ډېرې ګرمېدو سره دلته ننګرهار کې د کابل او کونړ د بهیدونکو سیندونو او کانال د نهر په اوبو کې لویان ځوانان او ماشومان لامبو وهلو ته مخه کړې چې له همدې امله په اوبو کې د ډوبېدو او سیند وړو پیښو زیاتېدا خلک اندېښمن کړي دي. دغه خطرناک سیند ورونو ډېر زیات هر ورځ 1 2 3 4 5 لپاره دغه سیند مخکې کړي چې بیا نتیجه دا چې وګوره د کامیس پول ته یا د پاکستان سر در اوگاهی بیچارگان بازیگران کسش تبریز بطریان میبره کسش کلام میپرته بی بالای پلا اولا ببینیم مشاهده نشان بده تاکت کمک بلا کسی را چین بشه. دلته خلک له حکومت او کورنۍ غواړي چې ځوانان او ماشومان دې د دغه ډول پیښو د مخنیوي په موخه د سیندونو او نهر په اوبو کې له لامبو وهلو منع کړي. ځینې بیا سیند ته څیرمه په کرایه ډول ماشومانو او ځوانانو ته د ټوپانو ورکړه د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو عمده لامل بولي. په ټوپ باندې سورېږي او دا داسې زیاته دي چې هغه ځای ډوب دی، ماشوم ستړی شي، لاس وهي نشي وتلی ساحل ته، نو اخره کې ځای په ځای ډوب شي، ټوپ ویسي او دا غوب شي. والدینو ته غږ کوم چې دغه بچیان د خپل وساري او دغه نهر یو دا نه خاصه کوم یو ماشوم ویسي یا مړ شي. په همدې حال کې بیا د سیندیز او وزیر ریاست په سیند کې د لامبو وهلو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې، خو دوی له کورنۍ غواړي چې د دغه پیښو په مخنیوي کې دوی ورسره همکاري وکړي. موږ ته ډېر زیات اطلاعات راتلل چې د سیند په غاړه خلک لامبي او د هر ورځ 1-2 کسان یې وړلو، دغه انساني تلفات ډېر زیات وو. نو موږ نسې لازمه وګڼله او د انساني همدردۍ له مخې چې په دغه برخه کې یو عامه کمپاین وکړو، نو په همدغه امتداد موږ په د سیند په اطرافو کې وګرځېدو، مستقیما مو د سیند په غاړه کې هغه کسانو چې لامبلې هغو ته عامه پوهاوی د دغه ولایت د کانال ریاست بیا د عامه پوهاوي ترڅنګ کورنیو ته خبرداری ورکړی که له دې وروسته یې نهر کوم ماشوم یوسي دوی به یې د جسد موندلو لپاره د زرګونه هکتاره خړوبونکي ځمکې نهر وچ نه کړي. زموږ دا اعلان دی چې موږ ټول د خبرې امنیتي ارګانونه، دولتي ټولې ادارې او هم زموږ د قومونه خلک وکیل ګذران چې موږ بیا د دې خلکو لپاره د نهر بندولو نه معذرت غواړو، ځکه چې موږ دلته لاندې د ډېرو لویو مشکلاتو او تکالیفو سره مخ کېږو، حاصلات مو ضرر کېږي او کروندګر مو ضرر کېږي، په میلیونونو روپۍ تاوانونه اوړي او د دوی هدف ضرورت نه بلکې صرف خپله مستي کول او خپل ساتیري ده. د سیند وړو پیښو د ارقامو د موندلو په پار مو د سیندیزې حوزې طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې، اطلاعات او کلتور ریاست، امنیه قومندانۍ او عامې روغتیا ریاست سره اړیکه ونیوله، خو هغوی راته وویل چې دغه ارقام راټولول د دوی د مسؤلیت بهر دي. ډېره هڅه مو وکړه چې د دغه ارقامو راټولونکې اداره پیدا او ارقام هم له ځانه سره ولرو، خو د هڅو سره سره یې د ادارې په موندلو او ارقامو په ترلاسه کولو بریالي نه شو. سباوون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.